د نن یکشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. په افغانستان کې د جاپان هیواد سفیر د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د بهرنیو چارو وزیر هغوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ د جاپان هیواد لوري له افغانستان سره د 106 میلیون ډالرو مرستو او مثبت ډیپلوماتیک تعامل څخه مننه وکړه. د لغمان والي قاري زین العابدین عابد د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور سره په لیدنه کې د شاهي کانال پروژې د چارو د پیل غوښتنه وکړه. ټولګټو وزارت وايي خوست ولایت کې د غلام خان بندر پر مسیر د یو پایه پل د ترمیم کار دوام لري. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو لپاره د IRC موسسې لوري جوړ شوي 48 کورونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د کابل ښار 15 حوزه کې پولیسو 3 مشهور غله ونیول. د کابل امنیه قومندانۍ د 15 حوزې زړورو پولیسو 3 تنه وسلوال د موټرو غله د ولس په همکارۍ ونیول او د قانون منګولو ته یې وسپارل. د کونړ سیندیزې فرعي حوزې تخنیکي مسؤلینو د یاد ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د 2 کانالونو اقتصادي، ټولنیزه او چاپیریالیزه سروې ترسره کړه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د بشري مرستو په ترڅ کې 400 زیانمن شوو او بېوزله کورنیو ته په کابل کې د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پیل کړه. د یو شمېر مرستندویه بنسټونو په همکارۍ 14 ولایتونو کې له 8,000 زیاتو کورنیو سره مرستې وشوې. د کابل ښاروالۍ له لوري د احمدشاه بابا مینې د 5 او 6 بلاک ترمنځ د نښلونکي سړک چارې روانې دي. کابل کې د یو ملي سوداګر لخوا د کالیو او یونیفورم تولید کارخونه جوړه شوه چې ورسره جوخت 100 تنه د کار زمینه برابره شوه.